لورې مجبوري ده که نه مې درته ویل ورسه هغه ما ډینر سیټ تاله راوړی و ورسه هغه راواخه کوم ډینر سیټ ولې زوی هغه څو وخت مخکې چې ما تاله راوړی ستا ډینر سیټ نه و ښه زه راوړمه څنګه دی بابا بس سمه ده بچی کښېږده صحیح ده ځه بس زه بیا اوس ویسم یا بسم الله الرحمن حاجي صاحب څوک دي په کار ستا پلار چیرې دی زوی زما پلار تللی د دوکان سامان راوړي څه برتن مرتن مانده و ښه بازار له تللی بازار له تللی خیر بس خیر و ما دا ډینر سیټ راوړی مال دا به خرڅ کړم ښه نو دا ډینر سیټ دې خرڅوئ وه ښه نو ته ښکاره کړه په څو دي بیه کړی چې وګورو چې راوړه زه بیا وګورم دا خو ښه سیټ دی به څو بیه کړی زوی دا خو ما ستا د پلاره څه یو 4 میاشتې مخکې په 1000 روپۍ اخیستی و ښه اوس ستا ته څه مناسبه ښکاره کېږي بس دې واخله ما ته پیسې راکړه دا صحیح دی بس صحیح دی زه به برتن وګورم تا ته به زه خپلې پیسې درکړم صحیح ده کور سمه صحیح صحیح دی زه پیسې در راوړم صحیح دا حاجي صاحب ستا 10,000 روپۍ صحیح شو کور دې ودان الله پاک دې قدر وکړه الله پاک دې عزت وکړه ستا دې الله قدر وکړي ستا دې الله عزت او وایي ته ولې دا سړي دا ډینر سیټ ته مجبوري خرڅ کړی دی څه کیسه ده ته ولې د شاته خوا پسې ورسه الورې را پورته شه ما ډینر سیټ خرڅ کړي اوس به روزه ښه پر سکون باندې تېره کړو زویه او وایي دا ما وویل چې دا ډینر سیټ خو ده د مجبورۍ خرڅوئ ته ولې زه به کور ته ولاړ شم دا ډینر سیټ به برته وراوړم د کاکا خیر خیر زویه دې ولې برته راوړې دا ډینر سیټ برته واخه اما چې کوم پیسې درکړې وې هغه په خیر او په خیرات کې ونیسه ما ته به دعا وکړي الله دې دواړې سمې کړه الله دې غریبي برابره کړه چې تا زموږ د غریبانانو سره ښه وکړه الله دې د تا سره ښه وکړي امین